बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबानो ज़मूंगा नने टॉपिक दे जाइगेंटिज्म बारे के دا डॉक्टर साहबानो هغه حالت ده پدې کې چې ده مونږ ډورفیزم لوسته او پاغه کې د گروث هورمون چې ده د هغه افرازات کم شي هورمونز کم شي گروث خو پدې کې مونږ وایو چې too much human growth hormone پدې کې ډاکټر صاحبانو د گروث هورمون افرازات ډېر زیات وي او د ماشومتوب څخه کله چې انسان ماشوم وي او هغه ټیم نو د گروث هورمون افرازات زیات وي نو د انسان قد چې ډېر زیات لوړ شي د نارمل حالت څخه ډېر زیات لوړ شي په ډورفیزم کې قد ډېر زیات کم وو په جیګانټیزم کې چې قد ډېر زیات لوړ دی د نارمل حالت څخه قد ډېر زیات لوړ دی د دې وجه وسوي د دې وجه دا tumor of pituitary gland پرسبانو په دې کنډیشن کې فقط ډېر زیات لوړ وي دا جینیټیکی مشکلات هم کې دي جینیټیک پرابلم هم کې دي جینیټیک میوټیشن چې ورته مونږ وایو د دې نه علاوه په پټیوټری ګلینډ کې ټیومر هم رامنځته کېدی شي د دې وجه نه هم قد لوړیږي